پښتانه ښکلي خلک دي، د مینې ډک خلک دي، په خپل پښتونولۍ باندې، په خپلو اتلانو باندې، په خپلو هنرمندانو باندې مین دي او د هغې ژوندی ثبوت دا و چې تاسو نن د دغې خلکو دا راتګ ولیدو. او زه کتونکو کاشف عارف یم دا وخت په پیښور کې موجود یم. په پیښور کې بلهام مودباد یو د موسیقۍ دستوره را جوړه کړې شوې وه. د کې پروډکشن او د هغې د ټیم لخوا دغه دستوره را جوړه کړې شوې وه چې پکې د پښتو نوموړو سندرغاړو خپل پرفارمنس وکړو. د کرن خان په شمول لیلا خان، ثنا ګل او افسر افغان دلته خپل پرفارمنس وکړو. دې کنسرټ له راغلي د مختلفو سیمو نه سره تعلق لرونکي خلک دي، دوی سره خبرې اترې کړي. بیا دغه هنرمندانو سره مو خبرې اترې کړي چې داسې قسمه پروګرامات په پیښور کې او بیا په پښتنو دپاره خصوصا داسې قسمه پروګرامات څومره ضروري دي. راځئ موږ سره اوس. زمونږ د کې پروډکشن لخوا نه چې کومو ملګرو زمونږ دغه ایونټ سپانسر کړی او د هغې د زړه نه شکرګزار یم. زمونږ پکې د کرکټ ملګري راغلي وو، د هغې د راتګ مننه کومه، د براق بلډر مننه کومه. ډېر زیات خوشحاله کېږو. مونږ یو سلوګن لیکو که نه په دې سوشل میډیا باندې چې پیښور به آبادو. نو پیښور د خدای آباد ساتي، پیښور د مینې ځای دی، پیښور د ګلونو ښار دی. د دې پیښور په آبادۍ کې که مونږ لږ وم کړېږو، لږ دغه خلک مونږ ستړي هم کړي، نو مونږ به حوصله نه ماتوو، مونږ به زړه ماتې کېږو نه. نو ځوانان خو کاشف جانه داسې ده چې زمونږ ځوانان مونږ ګورو که نه چې زیاتره په نشو باندې روږدي شوي دي. ولې چې د هنر اکټیویټیز نشته، مشاعره نشته، سټډي سرکل نشته، ډیبیټ نشته، خبره نشته، په تاریخ خبره نشته، په ادب خبره نشته. نو زمونږ سره دغه هم یو فکر دی چې ځوانانو ته داسې د انټرټینمنټ معیاري ایونټس کېږي، نو هغوی به په دې کې خپل دا یو ایونټس چې ښکلی وشي نو پوره هفته پې دغه ملګري ډسکشن کوي. نو د یونیورسټیز طالب علمان چې دي دلته پیښور ته راغلي چې څومره هم پښتانه دي، د دې دپاره به موږ بیا هم هڅې کوو. نو داسې ده چې کوم ځای کې لکه څوک چې د ترهګرۍ شوق لري که نه، نو هغوی داسې قسمه ایونټس بیا نه سپورټ کوي. پښتانه ښکلي خلک دي، د مینې ډک خلک دي، په خپل پښتونولۍ باندې، په خپلو اتلانو باندې، په خپلو هنرمندانو باندې مین دي او د هغې ژوندی ثبوت دا و چې تاسو نن د دغې خلکو دا راتګ ولیدو. او زه بیا هم د ټولو منندو یم. یاره که داسې قسمه ایونټس نه کېږي نو ځوانان به پرابلی چې نیګیټیو اکټیویټیز طرف ته ځي. داسې اکټیویټیز پکار دي چې ځوانانو کې دا کلچر راشي، په دې پوه شي چې آرټ څومره ضروري دی، کلچر څومره ضروري دی، دا ژبه پښتو ژبه څومره ضروري ده. زما نوم شهزاد خان دی او زه د پردیر اوسېدونکی یم. موږ له پکار ده چې موږ د موسیقۍ نه مزه واخلو، لکه مطلب حکومت له پکار ده چې په داسې پروګرامونه وکړي، حکومت په سطح باندې داسې پروګرامونه وکړي او پیښور کې داسې پروګرامونه ډېر شي چې خوندونه او مزې ترې واخلو. د دې نه دا پیغام دی چې لکه مطلب موږ امن خوښوو، مینه خوښوو او د داسې پروګرامونو سره چې کومه دی نو انسانان لکه مطلب یو بل سره مینه او محبت او په دې باندې زندګي تېره کړو، موسیقي نه انجوای والو. زما نوم دی مراد علي وزیر. یاره پروګرام هو ډېر زبردست وشو، ما ته په ټولو نه کرن خان ډېر خوند راکړ، ډېره مزه یې راکړه. پیغام ورکوم چې داسې پروګرامونه نه کېږي چې خلک ورته راځي او په ترتیب سره، بې ترتیبي سره نه چې داسې په ترتیب سره کرسۍ اچېدلې وي خو هر سړی یې د پروګرام نه خوند او مزه والي. یاره ما هو خپل دا سوچ دی چې دا پروګرامونه جوړ شي. ګورنمنټ ته هم اپیل دی خلک به لږ د بیماریانې د انزایټي د دې وجې نه خلکو ډېر پریشان دي. په کور کې یو بېروزګاري ده، بل طرف ته خلک بیماران دي د امن دهشتګردۍ د وجې نه، خاص کر د قبایل د وجې نه په پیښور باندې هم ډېر اثر اچېدلی دی. د دې وجې نه خلکو په ذهن باندې ډېر ټینشن او ډېر ډیپریشن دی. ما ګورنمنټ ته هم دا اپیل دی چې داسې نمبر پروګرامونه کوو او خلکو خوند مزه ځنې والي. او په حیثیت د یو ادنا فنکار موږ هم دغه غواړو چې پیښور دې وي، پښتونخوا دې وي، دا دې آباد وي او خلکو ته دغه خواست دی چې هم د خپل فن هنر سره، د خپل هنرمندانو سره هم دغه شانتې ملاتړ کې، هم دغه شانتې مرستې جوړېږي. او چېرته چې تاسو وینئ ښه ایونټ په پښتونخوا کې، په پیښور کې، نو کوشش کوئ هغې له راځئ او د هغې برخه جوړېږئ. خلک وایي که نه چې شاعر جایداد نه غواړي، داد غواړي که نه. نو فنکار به په څه ژوند دی، خو په دې ولس به ژوند دی، په دې خلکو به ژوند دی. ته د هغه سندره اورې، ته د هغه ته پروګرام ته راځې، پاتې شو حکومتي خبره نو هغه یا ډېر کم دي یا مطلب هغه دې طرف ته توجه نه کوي یا څه انټرسټ پکې نشته، وټ ایور چې سم دي.
خو پکار دا ده چې کوم ذموار د دې ډپارټمنټ دی د هغه دا ذمواري جوړیږي لکه څنګه چې بل اوس د مفکوره سره په کولابریشن باندې کلچر ډپارټمنټ یو پروګرام کړی دی په هغې کې تیټر و په هغې کې مطلب ډېر ښه موسیقي وه ژوندۍ موسیقي وه نو دا څیزونه چې دي په پېښور کې خود ریفریشمنټ څه شته هم نه په دې وطن کې چې ته راوګورې نو دومره بد حالات دي دهشتګردي ده یره ترهه ده ګراني ده څه دي په پېښور کې خو زموږ سره د انټرټینمنټ څه پاتې نه دي خو یو دغه فن هنر را سره پاتې دی که نه نو چې دا هم رانه لاړ شي خدای مکه نو نه به ځي مونږه فنکاران ملګري که په پرسنل کیپیسټي کې وي که د خلکو په مرستې سره وي هغه لګیا دي ډېر کوشش کوي او خپل د برخې کار کوي او دغه سیس چې دی دا مخ په وړاندې بوځي نو زه بیا دغه غوښتنه کوم د کلچر ډپارټمنټ نه او د اعلی چارواکو نه چې دومره په دې ښه ماحول کې پکار ده چې ډېر ښکلي پروګرامونه را جوړ کړي ډېر ښه هنرمندان د سټیج ډرامې د شعر او ادب د فن او هنر ډېر لوی خلک دلته کېدي هغه څه ډېر ضایع شو څه لګیا دي ضایع کېږي د هغوی فن خرابېږي نو پکار ده چې دغه خلک ونازولی شي او د هغې د دې فن چې دی د هغې هغوی ته یو وسیله میلاو شي او خلک چې دي د هغې نه دا خوندونه واخلي خپل فنکار سره مینه وکړي